السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو محترمو ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاستئ. زه حبیب الله اکاډمي چینل ستاسو ته مخاطب یم. نن زموږ نوې ویډیو د میسنجر په باره کې ده چې د میسنجر پیغامونه څنګه ډیلیټ کیږي یا د میسنجر میسیجان څنګه ډیلیټ کیږي د ټول عمر لپاره چې ختم شي. مهرباني وکړئ که چا زموږ چینل نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ. که مې ویډیو خوښه سوه له ملګرو سره هم شیر کړئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. اول وار به تاسې راسئ میسنجر ته. څنګه چې تاسې میسنجر ته رالاستئ میسنجر به خلاص کړئ. دلته چې تاسې هر یو ملګری وي چې هر یو ملګری دی تاسې وي تاسې به خلاص کړئ. ما دا خلاص کړو. ما مخکې ویډیو جوړه کړې وه د له ورسپې بلیز او دا کالبتونه چې ما مخکې ویډیو پورته کړې ده تاسې هغه ویډیو وګورئ. اوس دا ویډیو د میسیجانو په باره کې ده چې میسیجان د ټول عمر لپاره څنګه ړنګېږي یا خرابېږي د ټول عمر لپاره چې ختم شي. اول وار به تاسې راسئ دلته به میسیج پرېږدئ. زه دلته راځم میسیج پرېښول. زه میسیج پرېږدم 8 سکنډه. صحیح ده؟ ای تاسې خوښه ده چې هر څومره وخت هم پرېښول. بیا به تاسې راسئ دا میسیج ته. میسیج به دا کلک ونیسئ. میسیج مې ونیول د هغه چې ده باټۍ په دې باټۍ باندې به تاسې ګوته کېږدئ. په دې باټۍ چې مې کله ګوته ولګوله بیا به تاسې راسئ دا کته نو دا پورته اول. اوس زه درته په نښه کړم. دې اول باندې به تاسې ګوته ولګوئ. دا کته اول باندې نو د پورته چې مې کله ګوته ولګوله دا میسیج به ټول عمر لپاره ختم شي. چې بل ملګري ته تاسې لیږلی هغه ته به هم نه معلومېږي. او دا کته وال چې و هغه تاسې څېړنګ کړئ هغه بیا بېرته راځي. مهرباني وکړئ چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ له ملګرو سره شیر کړئ.